د نن ورځې تر ټولو ډیر لنډ او مهم خبرونه د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ د تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړو نشان وهئ مهم خبرونه قیصاري ملي امنیت شورا کورنیو چارو وزارت ته د قیصاري د نیولو امر وکړ لوګر په لوګر کې د جنسي زور زیاتوي د ادعا خپرونکي تښتېدلی دی فارن پالیسي افغانستان لا هم د هند او پاکستان په لانجو کې راګیر دی یا د خپرونې ویلي د جموں او کشمیر د لانجمنې مسلې برخلیک له افغانستان سره تړلی دی او دا هیواد لا هم د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ په لانجو کې راګیر دی د کابل ښاروالي وایي هغه شرکت 15.8 میلیونه افغانۍ جریمه شوی چې د هوایي ډګر د سړک غاړې ونې یې پرې کړې وې اشرف غني ولسمشر غني د امریکا د کانګرس او سنا مجلس له ګډ پلاوي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل او دواړو خواو د افغان سولې پر ګډون امنیت اقتصادي پراختیا او ښې حکومتوالۍ په تړاو بحث وکړ افغان صلح سرچینې وایي د افغان صلح په تړاو په چین کې جوړېدونکې غونډه د اختلافاتو له امله بیا ځنډېدلې ده اشرف غني او عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې د دولت جوړونکي او ثبات او همپالنې ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ فیسبوکي ناندرۍ پیل شوي دي کرزی مخکینی ولسمشر حامد کرزي ویلي هوډ یې کړی و چې په بیجینګ کې د افغان صلح په تړاو ناسته کې برخه واخلي خو په وینا یې چې ولسمشر غني ترې غوښتي و چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي عبدالله اجرایه رئیس په کابل کې له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره د ټاکنو په اړه خبرې کړې دي حمدالله محب د بین الافغاني هوکړې پر بنسټ د ستونزې حل غواړو د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د اروپایي ټولنې له استازو سره په لیدنه کې ویلي چې سوله د افغان حکومت لپاره لومړیتوب دی د ده په خبره دوی ته هغه سوله د منلو وړ ده چې دلته روانه جګړه ختمه کړي او د بین الافغاني هوکړې پر بنسټ رامنځته شي سپاه پاسداران د ایران سپاه پاسداران وایي په دغه هیواد کې وروستي لاریونونه د امریکا او د امریکا د مزدورانو له لوري تنظیم شوي لاریون کوونکي د امریکا جاسوسان دي او خپله سزا به وویني کرکټ د ویسټ انډیز پر وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان شوه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ویسټ انډیز پر وړاندې له 3 ورځني تمریناتو لوبې وروسته نن د یادې لوبډلې پر وړاندې د راتلونکي ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه تاسو د ملي امنیت دغه غوښتنه چې د کورنیو چارو وزارت څخه یې د قیصاري د نیولو غوښتنه کړې څنګه ارزوئ خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم